شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه هغه زمانه کې خدا دغه کم وکړه دا څه ورته وایي حاجیان نو هغه اوسېده یو ماشوم بچی و چې موږ به ډوټۍ خوړه هغه ټوکړې به هم د کړکۍ نه پورې غاړه غورځولې دا کومیټې والې وړې یو ماشوم بچی به راته هغه پکې پستې ټوکړې کتې وړې وایي مې چې دا څه کوي یو ځل مې ماشوم ته بچی څه کوي دا څه کوي څاروړ وړی که انسان وایي نه دا خو زه وړم مونږ یې خورو زما مونږ یتیمانان یو مور هم ده با پرده د بار مزدوري نه شي کولی پلار هم مړ دی نو دا وړم نو دا مونږ غرونه خویندې خورو بچی دا کم دی د مدینې شریفې وړه مې خفه شو چې څومره ښکلې ماشوم دی د مدینې دا خو به ضایع شي برباد بشي ما یې بچی زه د هندوستان یم د دیوبند په مدرسه کې استاد یم خوښه دې نه چې زه دې بوځم لکه د بچي په شان دې وساتم او علم در باندې وکړم خدای رانه ښکلی عالم جوړ کړي دلته خو به ته ضایع شي داسې به دې ساتم د مدینې منورې د برکت او د مخه لکه د خپل بچي په شان باباجي کاکاجي مور سره به سلا وکړم بیا وکړه سلا په پلانکې روز به مونږ ځو نو که ته بیا تلې راځه هغه زمانه کې دا د ویزو میزو دا قصې سانتیا وه ډېره وایي چې په کوم ورځ زه تلم نو دا ماشوم راغی وایي مې چې بچې مور سره یې سلام کړه وایي څه یې وایي مور مې وایي چې بچې که علم دې وکړو که دې ونه کړه خو زه ستا د یو کس د بوجه خو به خلاصه شم که یو زړه مې داسې یو داغ چې خدایه نن مور دونه په مشکلاتو کې وایي مې چې هېڅ خبره نشته بچې علم به هم کې بچي غوندې به دې ساتم قدر به دې کوم خدای به درنه ښکلی عالم جوړی بس پلانکي ټیم راځه وایي چې زه روان شوم وایي دا ماشوم بچې ما ته وایي کاکاجي لږ ودرېږه یو درېدم وایي روضې مبارکې سره ګمبد د حضور پاک مبارک دی ګوته ونیوله وایي ته چې ما کوم وطن ته بوځې هلته دا شته بچې پړه دې سومبره ومنډله مې چې بچې که دا هلته وي دلته مونږ سره راتلو خو دا نشته دلته ځکه راځو وایي کاکاجي خفه کېږه مه که علم مې زده که او که نه دا ټوکړې به خورم خو د دې ګمبد پرېښودو ته تیار د چا په زړه کې چې د رسول الله مبارک مینه د هغه د کلي مینه به هغه یو راکوټی شعر دی د مجنون متعلق لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مجنون به د لیلا دیوالونه ښکلول وایي په دیوالونو عاشق نیم خو دې کې چې دننه څوک دي د هغې د مخې ښکلوم نو مړه مجنون به سي د حضور پاک څومره لوی شان نو د هغه د مخه د هغه د کلي د هغه د ګاونډیانو د انصارو او د مدینې عزت او قدر نو حج کې د یو فایده دا ده چې مدینې شریفې ته ولاړ شي دا سعادتونه به حاصل خدای هم ټول سره زما بیا بیا بوځي او خدای دې د هغې د آداب نصیب کړي او که را باندې پکې څه بیادبي شوی الله دې معاف کړي او اخیري او ټکې دا من صبر علی لوائها چې چا د مدینې په بیمارۍ او په تکلیف صبر وکړه حضور پاک وایي قیامت پر ورځ به زه دله ګوی هم کوم سفارش به هم کوم چې بیمار شاید هم ګټه شو دویمه خبرونو بیا به دې باندې پوره تفصیل درته وروسته وکړم خو نن به دونه وویم غالبا نن اومه ورځ ده محرم که نه چېرته شپږمه سرکاري نو چې شپږمه ده نو اومه اتمه نهمه دا نهې ورځ راځي نهې ورځ د محرم لسمه راځي دا شورې لسم دا نهې ورځ دې کې به څه کوو حضور پاک فرمایي چې دا بهتره میاشت د رمضان نه پس دا میاشت ده یوه شو دویم څه دي دویم دا دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عاشورې پر ورځ چا روژه ونیوله د یو کال تیر شوی کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي یکفر الله عنه السنة چې کوم قبلها مخکې کال دی د یو کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي د یو کال روژه به نیسي انشاءالله دا د عاشورې ورځ مخکې روژه فرض وه خو چې د رمضان روژې فرض شوې نو فرضیت یې منسوخ دی او استحباب او مستونیت یې اوس هم شته مستحب ده
او حضور پاک همیشه دا شورې روجه نیولې ده. صرف دونه فرمایلی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، که آینده کال ته پاتې شم نهمه به م ورسره نیسم. نو زموږ علما لیکي که یوازې لسمه څوک نیسي هم جایزه ده، خو ناغوره ده، مکروه تنزیهي ورته وایي. حرامه نه ده، که حضور پاک ټول عمر یو عمل کړی هغې ته مونږ حرام نه شوی، او حضور پاک کو تمنا کړی ده وی که آینده کال پاتې شم نهمه به نیسم. دا نه چې ګنې یوازې لسمه کې ګناه ده، مکروه تنزیهي یعنې ناغوره ده. بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي دواړه، او که نهمه نی لسمه یو لسمه ونیسه. زمونږ شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي وی بهتره دا ده چې 3 ورځې روجې ونیسئ، نهمه لسمه یو لسمه. هغې نه لاندې بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي. هغې نه لاندې دا ده چې لسمه او یو لسمه ونیسي. هغې نه لاندې دا ده چې یوازې لسمه ونیسي. نو کوشش وکړئ د حضور پاک ارمان او تمنا دا وه، خو هغې کال ته پاتې نه شو چې وی نهمه به ورسره نیسم. نو څو ورځې روجې به نیسئ که خیر انشاءالله، نهمه او لسمه، یعنی د ګل دروازې او د نهر ورځې راتلونکې. په دې لکه تاسو ته م ویل او زنانو ته هم دا خبره ورسوئ ښه، زنانه په دې سیزونو کې، په دې روجو کې او په دې نیکو اعمالو کې تکړه دي. دا دوه شوي. درېیم به څه کوو؟ درېیم یو حدیث دی وان کان فیه کلام. حدیث ته کمزوری دی، لیکن فضایلو کې زموږ علما وایي چې حدیث کمزوری ضعیف حدیث هم فایده ورکوي. دا چې حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. چې چا د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ کوم د سره نفقې دی ورکوي، په هغې له فراخه روزي ورکړه، ټول کال به الله پاک دله فراخه روزي ورکړي. نو په کور کې تا سره ښځه ده، لوڼه دي او بچي دي، نوکران دي، همسایګان وغیره، دی له په عاشورې په ورځ فراخه روزي ورکړي. او تاسو خو به که خیري د قربانۍ غوښې سنبال کړي انشاءالله. ما ته پته فرجونه ډک دي، ډک هم کاڼې کړي دي، کاڼې کړي. او دې ورځو او خلکو پکې قسم خبرې رسېدي. ما ته چا وی چې بعضې خلک وایي چې د عاشورې په ورځ به د قربانۍ غوښې بچو وله ورکړې. مې دا د نوې فارموله راوویسته. قربانۍ غوښې خو بهتره دا ده چې 3 ځایه کې، یو ځای په خپله وخورې، یو ځای رشته دارانو له، او یو ځای فقیرانو له. که ساتي ګناه پکې نشته. ولې؟ ثابت دی، حدیث کې ثابت دی چې صحابه به د قربانۍ غوښې وچولې، او چې وچوي یې میاشت په 2 میاشتې پسې خوري. هغه زمانه کې وچولو او دې زمانه کې خدای پرجونه درکړي. خو غم یې مه کوه، بجلی هم ګورې ټول والی یې. په لومبو ورځو کې ما اورېدلي دي وایي چې څنګه خلکو پرجونه ډک کړل، دې کې به بجلي لاړه. وایي دې خلکو به 15 شپېته دړی کنځل دي بجلو والا پسې کول، او هغه ټولې غوښې دغه ته غورځولې دي کبانو میانو ته. بهر کیف که چا غوښه ایښودي ګناه پکې نشته، ګناه پکې نشته. صحابه وچول کړي دا غوښه. نو په دغه ورځ په لسمه ورځ د عاشورې لسمه ورځ ده، نو په خپل اهل و عیال فراخه روزي ورکړې، ډېره ورکړې، ښکلې ورکړې، فروټ پې وخورئ. نو الله به غونډ کال درته روزي فراخه کړي. هلکه د دې حدیث نه زه اکثر طالبانو ته مسایل مستنبطه د دې حدیث نه فایدې راوباسم. د دې حدیث نه زه دا فایده طالبانو ته وایم ګورې دې کې یو فایده دا ده که بچو له د فراخه روزي ورکړه نو خدای به دې مالدار کړي. ځکه چې ټول کال خدای فراخه روزي درکوي نو خدای به دې مالدار کړي. او حضرت سفیان چې د حدیث راوي دی هغه وایي ما پې عمل وکړو، وایي چې څنګه حضور پاک فرمایلو هغسې مې خبره ومنده. لیکن یو دویمه خبره دې څه معلومېږي ادا چې خدای پاک به د آینده کال محرم ته رسئ وجني به دې نه مړکېږې به نه. ولې چې رزق در باندې خدای پراخه کوي، خو په دنیا کې پراخه کوي، دا نه چې تا قبر له بوځي.
نو چې حضور پاک فرمای چې یو کاراتون کې کال به د روزي فراخه کم راتون کې سایر باقی کال به روزي فراخه کم نو خو جون هم خدای درکوي که نو طالبانو څه دا ټکې ویم د دې نه دا معلومېږي چې خدای به ژوند هم درکوي خدای به دې وجنې نه ژوند به درکوي نو خپل بچو ښځه او وړوله ښه ښکلې فراخه روزي ورکړه دا نه چې کټوی کې غوښه پخه کې او د کټوی په غاړه کښېنې او پوټي ته راوباسې او خورې پوټي راوباسې او خورې او ښوروا پاتې چې خو ته راشه مردارې دا په دې بچو دې خوره امین دا لوبې کوي امین دا لوبې کوي لکه ښه شیدې وخورې هغه چینهواړه پوټي موټي پاتې شي هغه کور بیبي ته ټول ته وي دا تاسو خورئ ښه شی به په هغوی خورئ که خیر انشاءالله او انشاءالله او باقی د عاشورې متعلق څه خبرې اترې دي خبره ته آینده جمعه کې وکړم انشاءالله بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دعاګانې غواړي چې چا هم دعا غوښتې ده چا ما ته په ټیلیفون هم نن پرونه داسې ټیلیفونونه بعضې دوستان کوي چا خطونه رالیږلي دي الله چې چا هم د دعا تقاضا کړې ده الله هغه هم درته معلوم دي د هغې دعاګانې هم درته معلومې دي خدایه ولې قبولې کړي د قاسم خیرو د کندیره په دې ربي خور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او په مرضو کې د بزرګ مولوي صاحب زوی وفات شو بلکل زی پرون دو عالم ته نیمه وایي داسې عجیبه هلک یا بزرګ مولوي صاحب راته وی د شلو یا اتلسو کالو تقریبا وی د قرآن شریف حافظ او څه زده ورکو وی د جمعې په شپه به هره شپه قرآن شریف ختمه ما سره به هغه ذکر وکړه مجلس ذکر د هغې نه پس به لاړ پېشمني پورې به قرآن شریف ختم او داسې روجې به یې نیوې مامې د شاه صاحب خدای پاک دې وله روغ صحت ورکړي وی شاه صاحب وی چې زموږ طالبان یې ټول په روجو راغلي خدای پاک دې وبخښي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي